افغانستان دی د افغانستان افغانستان دی د افغانستان. امروز موضوع استقلال و آزادی مسئله است که تمام ملت‌ها تشنه آنند. بنابراین قدردانی از 28 اسد تجلیل از شجاعت و مردانگی مجاهدین و شهیدان کشور ما افغانستان است. له شک پرته چې د زمري د میاشتې 28مه په افغانستان کې ټولو میشتو ورونو قومونو ته ځانګړې او د ګران هېواد د استقلال ورځ ده او دا ورځ د دې خاورې د ټولو اوسیدونکو د لوړ همت، ملي غرور او غیرت ښکارندویي کوي. د دغه ډول له ویاړه ډکو ملي ورځو لمانځل زموږ ترمنځ د یووالي او ورورګلوۍ حس نور هم پیاوړی کوي او د هیوادوالو ترمنځ دا احساس پیدا کوي چې د یو ملت په توګه زموږ غم او درد او خوښي او خوشحالي یوه ده او ټول ویاړونه مو شریک دي. رنگ د زندګۍ پکې بهیږي گلستان دی. افغانستان در این 2 قرن اخیر هرچند بارها مورد یورش امپراتورهای انگلیس، شوروی و امریکا قرار گرفته است و به ویژه در 4 دهه اخیر لحظه را هم آرام سپری نکرده است، اما تاریخ زرین افغان زمین شاهد است که بوی و خوی غلامی در سرشت فرزندان اصیل این مرز و بوم وجود ندارد. خطه‌ام افغانستان است، خاک آن از من سراسر، ما هم افغان و افغانها با هم برادر و برابر. رود و دریایت خروشان کوه سارت با جلالند، فصلهایت بی‌نظیر و مردمانت با کمالند. پاک بادا خطه من از کف شر و شرارت، زنده بادا کشورم افغانستان. هر ځل چې متکبر او مغرور امپراتوریو زموږ د میړني ولس میړانه او شهامت آزمویلی، نو د هغو امپراتوریو نوم او نښان له خاورو سره یو شوی، عزت او غرور یې له لاسه ورکړی او بالاخره له منځه تللي، چې ښه بیلګه د انګریزانو امپراتوري وه چې په قلمرو کې لمر غروب نه کاوه، خو کله چې زموږ د میړني ولس توره ورته برابره شوه، نو بیا یې امپراتوري ختمه او پایله دا شوه چې له هغې لوی امپراتورۍ څخه یوازې بریتانیا پاتې شوه. د زمري 28مه له انګریزي مکار او ظالم یرغلګر څخه زموږ د ګران هېواد د استقلال ویاړلې ورځ د افغانستان دی د افغانستان دی د افغانستان. مردم این سرزمین تا کسب استقلال سیاسی مبارزه کردند. این مبارزه در پرتو نهضت استقلال در 3 جنگ بزرگ ضد استعماری علیه امپراتوری انگلیس که در قلمرو آن آفتاب غروب نمی کرد تبلور یافت. ملت مجاهد افغانستان با قبول قربانی های فراوان با تسلط بیش از 80 ساله استعمارگر خوناشام بریتانیای وقت پایان داده و پوز این استعمارگر کهن را برای اولین بار در قلب آسیا به خاک مالیده و پرچم استقلال و آزادی میهن را به اهتزاز درآوردند. رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های نیاکان ما در تمامی ادوار، بخصوص در زمان اشغال کشور توسط انگلیس‌ها و اتحاد جماهیر شوروی وقت و امریکا بر هیچ کس پوشیدن نیست. تاریخ
یاد و خاطرات این دلیر مردان مجاهد را از یاد نخواهد برد. مبارزات آزادی خواهی اینها در دل تاریخ با خط زرین حک شده است. زموږ ګران هیواد د ډیرو تاریخي پیښو شاهد دی او تر ډیرو سختو ورځو راوتلی هیواد بلل کیږي او خوشبختانه نن ورځ افغانان په پوره یووالي او میړانه د سکه ورونو په شان د خپل هیواد له عزت، وقار او ملي ارزښتونو څخه په کلکه دفاع کوي. د خپلواکۍ د لارې د ټولو سپېڅلو شهیدانو ارواح دې ښاده وي. د هغوی یادونه، حماسې او قربانۍ به تل زموږ د ویاړلي زرین باب د زمري د میاشتې 28مه له انګریزي استعمار څخه د خلاصون او د ګران هیواد د خپلواکۍ ورځ مو مبارک شه. کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی، رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی. د افغانستان دی، د افغانستان